پرونو د مانځه فرایض بیان کړو چې 14 فرایضو په هغې کې 8 شرایطو او 6 پکې ارکانو. په شرایطو کې اول شرط هغه اودس کولو. نن د اودس فرایض بیانو. په اوداسه کې 4 فرایض دي. 4 واړه الله جل جلاله په قرآن کریم کې ذکر کړي دي. د قرآن آیات د الله فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الله فرمای یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو مؤمنانو ته الله خطاب کړی. اذا قمتم الى الصلاة، کله چې تاسو پاڅئ، کله جګ شئ مانځه ته، فاغسلوا وجوهکم، خپل مخونه ومینځئ، وأيديكم، خپل لاسونه ومینځئ، الى المرافق، تر څنګلو پورې، وامسحوا برؤوسکم، او مسح وکوئ په سرونو خپلو باندې، وارجلکم الى الكعبین، وارجلکم، او خپل خپې ومینځئ الى الكعبین، تر خنګرو پورې. نو الله جل جلاله په ترتیب سره 4 واړه فرایض د اوداسه په دې قرآن کې ذکر کړل، په دې آیات کې ذکر کړل. اول پکې مخ مینځل شول. مخ مینځل په اوداسه کې فرض دي. دویم پکې لاسونه مینځل تر څنګلو پورې. او دریم پکې د سر مسحه، خو د سر ټول سر مسحه فرض نه ده، د ټول سر مسحه دا سنت ده. د سر 4مه حصه چې ده هغه فرض ده. 4مه حصه هغې ته مقدار الناسیه ویلی شوې ده، تقریبا دغه 4 خورې ګوتې. نو سر چې 4 حصې کې دغه کم ځای نه چې ویښته راشنه شوي دې ځای نه تر سټه پورې دغه ویښته چې کم ځای راشنه کېږي او په کم ځای باندې ختمیږي، نو 4 لاس راځي، 4 واره سړي دا خورې ګوتې راځي. اوس د احناف په مذهب، یعنی د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا ده چې دغه د 4 خورو ګوتو په اندازه باندې چې مقدار الناسیه ورته وایي، دغه د سر مسح فرض ده په اوداسه کې. دا نوره مسح بیا سنت ده. دا 3 فرایض شول. 4م فرض د اوداسه چې د هغه د خپو منځل دي تر خنګرو پورې، خو دا خنګرې هم په هغه فرضو کې داخل دي. نو دا 4 فرایض شول په اوداسه کې. که دې نه چېرته خامخا یو هم پاتې شو، یا دغه رقم په خپه کې یا په لاس کې یا په مخ کې لږ معمولي ځای غوندې وچ پاتې شو، بیا هم اودس نه ده شوی. نو چې اودس ونه شو نو مونځ هم نه ده شوی. نو مونځ به هم بیا د سره راګرځوي، سره له اوداسه نه اودس به هم بیا ورته کوي، ځکه چې اودس شوی نه وي نو مونځ به بیا په څه وشي.